خیر راغلی مانسره پښتو اکیډمۍ ته زموږ نوې ویډیو کتل دپاره زموږ یوټیوب چینل لا سبسکرایب کړئ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد محسن یو نوې ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو لیکچر کې مونږ د پښتو ژبې کوم چې لهجې دي هغه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې دوه غټې لهجې دي لکه کندهاري لهجه او یوسفزۍ لهجه. نننۍ ویډیو کې دا ډسکس کیږي. ټوله نه مخکې خو زموږ ذهنونو کې دا سوال راپورته کیږي چې لهجه څه ته وایي. دا لهجې باندې لږ خبره کوو. د لهجې لغوي معنی ده د یو لفظ آواز، د کلام تلفظ، طرز کلام او انداز گفتگو. په اصطلاح کې د بیان او د اظهار یو خاص رنګ ته لهجه وایي. یعنی بیان او اظهار کوم چې خاص رنګ وي، طریقه وي، هغه ته لهجه وایي. پوهان او ماهرین د ژبو یو خصوصیت دا بیانوي چې ټولو ژبو کې مختلف لهجې موجود وي. د دنیا تقریبا هر لوی او وړې ژبې مختلفې لهجې موجود وي. لکه انګریزي ژبې د نورو لهجو سره سره دوه لهجې مشهورې دي چې یو برطانیه لهجه ده او بله امریکي. دغه رنګ د اردو ژبې هم ګڼ شمېر لهجې دي. د پنجابي ژبې هم مختلف لهجې دي. د لهجو رنګارنګ زیاتوالی د هغه ژبې ښایست او وسط اظهاروي. پښتو ژبې هم د دې اصولو په بنیاد ډېرې لهجې دي، بلکې هرې قبیلې لهجه د بلې قبیلې لهجې نه کم و پیش یعنی لږه ډېره مختلفه ده. خو دوه لوی لهجې د دې ټولو وړو وړو لهجو نمایندګي کوي او دا دوه لهجې کندهاري او یوسفزۍ لهجو په نوم یادېږي. ټول نه مخکې مونږ کندهاري لهجه باندې خبرې کوو. کندهاري لهجه دا لهجه صوبه خیبر پختونخوا جنوب علاقو اور د بلوچستان پښتنو علاقو کې ویل کېږي. لکه کوهاټ، بنو، لکی مروت، کویتا وغیرہ علاقو کې دا لهجه ویل کېږي. د دې نه علاوه دا لهجه جنوبي افغانستان هم نماینده لهجه ده. د دې لهجې ته بعض خلک سخته لهجه یا خټکو لهجه یا جنوبي لهجه وایي. پښتو ژبې دویمه غټ کوم چې لهجه ده هغه یوسفزۍ لهجه ده. دې باندې خبره کوو. یوسفزۍ لهجه د پښتو ژبې دا دویمه لویه لهجه ده. د دې لهجې ته پېښاوري لهجه هم ویل کېږي. بعض د لسانیاتو ماهرین د دې لهجې ته شمالي لهجه هم وایي. بعض خلک د دې لهجې ته نرمه لهجه هم وایي. دا لهجه خیبر پختونخوا شمالي علاقو نه علاوه د افغانستان بعضې علاقو کې هم ویل کېږي. دا لهجه سوات، دیر، بونیر، مردان، سوابی، پېښور، هزاره او افغانستان شمالي علاقه جاتو کې ویل کېږي. یاد ساتئ چې پښتو ادب څومره چې لیکل کېږي هغه یوسفزۍ لهجه کې لیکل کېږي، یعنی نرمه لهجه کې لیکل کېږي. دا پښتو ژبې دوه غټې لهجې وې، یوسفزۍ او کندهاري لهجه. او دغه دواړو لهجو باندې مختصر ما خبرې کړې دي. امید ساتم چې تاسو نننۍ ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او دغه الفاظو نه تاسو ماته اجازت راکړئ. خدای په امان.